سلامونه قدرمنو انسان اصلیت درښایم تر ټولو له مخه بخښنه غواړم چا به زړه ازار سي زه د پرون د انسان خبره نه کوم زه د نن د انسان خبره کوم چې مړه دي دغه انسان خبره نه کوم چې ژوندی دي زه دغه انسان خبره کوم خاص کر د پښتانه کام خبره کوم هر انسان چې له کوره راوځي کیلو نیمه کیلو مرداري وکړي مرداري داسې مرداري د دې مرداري دی راولاړېږي 5 باټلۍ اوبه پسې واچي بیا یې مبویځي د انسان تخلیق چې شي د مرداري ده انسان د دنیا له هر نعمت څخه مرداري جوړوي بل نوم یې ناخم بیا د بي ده نو انسان د مرداري مشین دی له سیبه مرداري جوړوي له ډوډۍ مرداري جوړوي له انارو مرداري جوړوي خدای پاک له نعمتونو څخه له انګورو څخه له کیلې څخه له هر شي څخه د مرداري جوړوي یعنی د انسان وجود هر شی په مرداري بدلوي دا د انسان اصلیت دی دغه انسان دی دا انسان راولاړېږي په خدایي کاروم کار لري د بندګانو په ژوندم کار لري خپل فکر ته خپل سوچ ته منفي فکر منفي سوچ ته د قانون بڼه ورکړې ده د دنیا ټول انسانان ځوروي یو انسان خپل خوش ته نه پرېږدي خپل مرضي ته نه پرېږدي د انسان چې تخلیق یې مرداري ده د الله پاک دغه پاکه مقدسه دنیا تقسیم کړې ده لیکې پر کش کړي دي سرحدونه جوړ کړي دي پولې جوړ کړي دي د پولې د نن خلک هم ځوروي د پولې د باندې خلک هم نه پرېږدي وژني یو غوبل جوړ کړی دی د انسان نو چې کوم ماشین مرداري جوړوي دغه به فکر څنګه وي دغه به خبره څنګه وي دغه به سوچ څنګه وي سوچ به منفي ازار به رسوي ظلم به کوي وحشت به کوي بربریت به کوي نو دا د انسان اصلیت ما درته بیان کړي دا انسانان دې په ځان نه غوره کړي